کاکا ستا په زړه کې داسې څه غټ ارمان ده چې هغه پوره شي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمت الله. درنو مسلمانانو ورونو، نن زموږ په سیمه کې د اسلام د خدمت لپاره د مدرسې په کار باندې پیل شوی ده. راځئ په دغه اړه د جناب مولوي صاحب نظر وورو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه الترمذي أو كما قال عليه السلام. درود شریف وایي. د ټولو ځوانانو، مشرانو، سپینګیرو، علماء کرامو، طلبه کرامو نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې موږ سره په دې کار خیر کې او د دې مدرسې په کار کې شرکت وکړل. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، روایت د ترمذی شریف دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی ان الاسلام بدأ غریبا. اسلام چې دی دا د غربت نه شروع شوی دی. وسيعود غریبا کما بدأ، او زر دی چې اسلام به غریب وګرځيږي لکه څنګه چې شروع د اسلام شوی دی. په ابتدا کې هم اسلام د غربت نه شروع دی او غریب خلک د دین اسلام حفاظت او حمایت کړي، او په آخره کې به هم په آخر د دې امت دین اسلام د دې حمایت او حفاظت دا غریب خلکو ته پاتې. فطوبى للغرباء، پس خوش قسمتی او مبارکی دی غریب خلکو لره چې څوک حمایت او حفاظت د دین اسلام کوي. زه مشخص او مخصوصا د چانه تمه او توقع نه لرم، ولیکن هر مومن مسلمان په دې کار خیر کې موږ سره برخه اخیستی شي، د دې لپاره چې په دې اجر او ثواب کې موږ سره شریک شي. رب کریم دې هر هغه څوک چې د دې مدرسې په آبادولو کې سعی او کوشش کوي او از اظهار د مینې او د محبت کوي د دې مدرسې سره، رب کریم دې په دواړو جهانونو کې خوشاله کړي. صلی الله نبی آخر زمانہ نو کاکا ستا په زړه کې داسې څه غټ ارمان ده چې هغه پوره شي؟ زما په زړه کې غټ ارمان دا دی چې الله پاک مسلمانانو له توانو توفیق ورکړي او دې مدرسې سره تعاون وکړي چې دا د خیر آباد شي. بسم الله الرحمن الرحیم. صادق صاحب تانو مننه چې دا خیر کارونه مخې ته وړي، الله جازي رازیم درکړي. مسلمانانو ورونو ته مې دا پیغام د خاص کر شتمنو خلکو ته چې دغه مدرسې او جومات سره د الله رضا په خاطر خپل مرستې کومک وکړي، او خاص کر مسافر ورونو ته مې دا پیغام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولوي صاحب محترم، تاسو ته په دغه خیر کار کې د مدرسې په کار کې مشخصو خلکو مرسته کړې او که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تا او تاسو ملګرو ته مونږ هرکلی وایو چې تاسو دلته راغلی، دا خدمت مو کو الله دې اجر درکړي. دا خو د سرخود ولسوالۍ د فتح آباد مرکزي کلي کې دا کومه مدرسه چې نن جوړیږي جامعه محمدیه په نوم باندې، دا چا پورې محدود یا چا شخص نه دی، دا عام مسلمانان چا سوس کې هغه کار دی که شروع ده. خو بالخصوصا منګه صرف دومره غږ کوو چې د سرخود ولسوالۍ د فتح آباد د کلي
کم هغه خلک چې هغه دلته اوسېږي یا بهر وي نو دوی باندې موږ غږ کوو چې دغه مدرسه زموږ او ستاسو د وطن د بچیانو دپاره ده ځکه چې دغه مدرسه محدود نه ده د عام مسلمانان کولی شي چې دې کې څه وس کېږي هغه دې کې وکړي ځکه چې دا مدرسه د یو ولایت دپاره هم نه ده ځکه دلته لیلیه جوړیږي دې کې به د هر ولایت خلک راځي ځکه چې اوس د افغانستان امن دی نو هر سړی غواړي چې خپل بچی مدرسې ته درس ته شپې ته هم ولیږي نو دغې دپاره بیا موږ په ټولو بالخصوصا په ټولو مسلمانانو باندې په افغانانو باندې چې په دلته یې که بهر وي نو هغه ټولو باندې موږ غږ کوو چې دغه مدرسه کې لیلیې جوړیږي او دې کې طالبان اوسېږي هغوی دپاره د استادانو تنخواه هغوی دپاره خوراک بندوبست هغوی دپاره نور ضروریات نو دا په یو کلي یو محله پورې مربوط نه د یو کلي وس خبره ده ځکه چې دا زموږ تاسو مذهبي مرکزي ځای دی او یو خپل مذهب دپاره څومره مسلمانان چې زموږ غږ اوري باید دغه مدرسه کې خپل وس مطابق چنده موږ سره وکړي نو انشاءالله دا کار به ډېر پرمختګ او ډېر زر ورسیږي. جزاک الله خیرا. درنو مسلمانانو ورونو صدقه رد بلا ده راځئ خپل صدقې د الله جل جلاله په لار کې مصرف کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز از میامش که یک بردن بدانم که این مدرسه ایدونیست که مدرسه یک شخص است یا مربوط یک شخص است که این مدرسه از تمام اهل اسلام است و از تمام امت نبی علیه السلام است. این مدرسه برادر ما باید که ما شما همکاری کنیم با یک شکل همکاری کنیم برادر ما که هر فرد هر خانه کدام میتونه که یک بوجی سمت که برای به مدرسه بده انشاءالله که میشه مگر ما تمام مسلمانان که در این مدرسه کمک کنین و همکار باشین که بسیار ضروریت است و این تو مدرسه است که مدرسه که از این تدریس میشه علامات پیش فارغ میشه قاری و حافظات پیش فارغ میشه این فایدهش برای تمام مسلمانان و برای تمام امت نبی علیه السلام میرسه. و افسوس به این حال که از اروپا و امریکا برای ما تو برای هر خانه 3000 4000 5000 پیسه روان میشه با واسطه WP ادگه مگر من مسلمانان من گینیر ما برای ما تو الله پاک امتحانی مدرسه رو یا علما رو یا چیزا رو مانده ما تو چی کنیم ما تو باید که بیادر یا از علما خبر شیم از مدرسه خبر شیم این برای کی مانده این برای می امت مانده از نبی علیه السلام تاییدم برای می امت مانده دا کس نمیکنه می امت باید همت بکار دیدی از ما شما الله پاک در روز محشر چی جواب خواهد دادیم می جواب خواهد دادیم که ما صدقه چی کردیم و بیادر یک دلیل لگام برایتان میگم که صدقه با پیسه در برازای خدا دادن کم نمیشه بلکه ضیافه میشه وقت با وقت پیسه و سرمایه تو پیش میره ضیاف میشه و بسیار کوشش کنی که برازای خدا در خوب را در خوب جای شما صدقه بده او دی مدرسه که در خوب جای نیست بیادر باید که مدرسه این سر هم شما ضرورت است که اول باید که ما شما همت کنی یا دوست د سبحانا لګرا کړه زخمی زړه تمل. درنو شتمنو هیوادوالو او مسافرو ورونو لا تاسو ټولو څخه هیله کوو چې په دغه نیک کار کې برخه واخلئ او خپل مرستې نیغ په نیغه د مدرسې محتمم مولوي صاحب ته ورسوئ. د سکرین لاندې د مدرسې د محتمم مولوي صاحب رابطې نمبر او واتساپ نمبر دواړه لیکل شوی. راځئ ټول په شریکه په دغه نیک کار کې برخه واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. تو شمس پاتنگیا